السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول لیدونکي به روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي وای. نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم چې څنګه کولی شو موږ خپل د فیسبوک فالوورز اضافه کړو. نوې اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ په دې طریقې سره په ورځ کې تقریبا تر 1 لک پورې فالوور چې دی هغه اضافه کړئ. طریقه یې په ډول ده. لومړی زه خپل د فیسبوک فالوورز درته ښایم. ستاسو د اطمینان په خاطر 11967 دي. 11967 زما فالوورز دي. اوس طریقه دا ډول ده چې تاسو به یو پیک آی ډي جوړه کړئ. که چېرته خپل آی ډي په دا سیستم کې ور داخله کړه نو تاسو کولی شئ چې ستاسو آی ډي څخه غیر چې تاسو بیخي لیدلی نه وي هغه خلک اډ شي. نو پیک آی ډي مو چې کله جوړه کړه په سرچ کې یا ګوګل کروم به خلاص کړئ، په هغې کې wefbbe.com دا به چې کله مو خلاص کړ صفحه دې خلاصه شي. ګورئ صفحه خلاصه شوه. اوس به راشئ لاندې دلته وګورئ ای ټو فرینډ ریکویسټ دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته به راشئ کلیک هیر چې تاسو ټوکن جوړ کړئ. وګورئ دا باندې به چې کله کلیک وکړ اوس دلته ایمیل او پاسورډ به ورکړئ چې تاسو څه نوم باندې جوړوي. اوس پاسورډ ورکوم. یوه پیک آی ډي ده. ګیټ ټوکن کلیک کوم. ګورئ دوستانو دلته ټوکن راغی. ټوکن چې دی زه درته سکرین شاټ کړم. دغه ای ګورئ دې ای نه شاته ټوکن دی. ښه پاس به نه کپي کوئ. زه اوس دغه کپي کوم. ګورئ دې ځای باندې کلیک کوم. د ټول ټوکن سلیکټ شو. اینه وروسته کپي چې ده هغه په دې ځای باندې کیږي. صحیح. کله مو چې کپي کړ اینه وروسته ډایرکټ بیا موږ لومړۍ صفحې ته ځو. کومې صفحې ته؟ لومړۍ صفحې ته. د ځای باندې کلیک کوو. لومړۍ صفحه خلاصوو. ډبلیو دغه دی تیاره ثبته. اوس بیا هم په دغې ځای باندې کلیک کوو. کلیک مو وکړ بیا راځو لاندې. ګورئ دلته ښه نه دا ځای باندې هغه کوم شی چې مونږ کپي کړی و هغه دلته پیسټ کوو. اینه وروسته دا خانه ډکوو. دلته ګورئ دوستانو تاسو ته کیدای شي تصویران راواوړي چې مثلا تاسو خو روبوټ نه یې. هغه تصویر هلته پاسې نام ورکړی وي هغې مطابق به یو 3 عکسونه انتخاب کړئ. نه وروسته لوګین کلیک کړئ. ګورئ خلاص شو. اوس دلته لیکلي دي یوز فري ای ټو فلاورز یوز فري ای ټو ریکویسټر باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته یو می دی او بل کسټوم دی. تاسو به کسټوم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ اینه وروسته به هغې آی ډي پاسورډ وبښئ چې ستاسو کومه اوریجنل آی ډي وي هغې اخري یوزر به داخل کړئ. مثلا زما یوزر دغه دی 1YR1. خانه به ډکه کړئ. که تصویران راغلل تصویران به انتخاب کړئ. که داسې ومنلو اوس به تاسو دې ځای باندې کلیک وکړئ. اوس به انتظار وباسئ چې صفحه خلاصه شي مکمله. انتظار وباسو. نیټ لږ کمزوری دی. ګورئ ماته ریکویسټونه شروع شول. صفحه دې مکمله خلاصه شي. صفحه خلاصه شوه. لږ به یې پرېږدئ چې کله مکمله ریفریش شوه اینه وروسته به بیا
کوم خپل فالوور چې دي هغه به وګورئ چې تقریبا څو ته رسېدلي دي او څو نه دي. زه لږ پرېږدم تر څو صفحه په مکمله توګه کله چې خلاصه شوه مکمله خلاصه شوه ګورئ دوستانو نه وروسته به دا ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ انتظار وباسو. اوس راځو خپل فیسبوک فالوورز کسو 11980 زما فالوورز وو. اوس دې 12009 وګورئ څومره اضافه شول. دغسې یو څو شېبې انتظار وباسو نور به هم هغه چې دي اضافه شي. په دې طریقې سره بیا هم تاسو کولی شئ هغې ته ورشئ او فالوور چې دي هغه ولېږئ خپل آی ډي ته. اوس ګورئ هلته چې دی زه درته ښایم کله چې راغلی بیا هغې سافټویر ته ګورئ دلته بیا لیکلی دي چې تاسو فالوورز غواړئ او که ریکویسټ. هلته که تاسو چېرته فالوورز ورته انتخاب کړل نو بیا هغه ریکویسټونه چې دي هغه فالوورز کم درته ځي نو تاسو ورته ریکویسټونه انتخابوئ هغې سره بیا زیات ځي. اوس بیا زه یوز پرېټو ریکویسټر انتخابوم خو دلته به ماته وخت راکړی وي مکمل اندازه یعنې مکمل ډایرکټ اوس نه کېږي. دلته ګورئ 333 ثانیې وخت پاتې دی چې هغه ماته پوره شي نو وروسته بیا زه کولی شم نور هم ولیږم. خو دلته ګورئ هلته 12000 څو فالوورز وو وګورو 12009 فالوورز دي. دا به اوس چې بیا لږ وروسته موږ صفحه ریفریش کړو دا به نور هم اضافه شوي وي. انتظار باسو تاسو د پوهې په خاطر چې څنګه کېږي اضافه کېږي. ګورئ نور ریکویسټونه هم راغلل 12214 وګورئ 11000 څخه د 11000 څخه 12214 ته زما فالوور چې دي هغه ورسېدل. نو ملګرو دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ورڅخه ګټه واخلي او خپل فالوورز او ملګري اضافه کړي. نو مننه. دا زما د فیسبوک آی ډي ده دوست محمد یار او د یوټیوب چینل مې هم په همدې نوم دی دوست محمد یار. مننه. که کومه پوښتنه وي هم کولی شئ. د الله په امان.